الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأولئك عسى أن يكون من المهتدين. زما عزتمندو قابل احترام مشرانو ورونو او دینی خویندو کوم دوستان چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې ییني، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بعد سلام د الله سبحانه وتعالى شکر ادا کوو چې رب العالمین موږ او تاسو له دې عظیم عبادت توفیق راکړ او په دې خپل عبادت خانه کې سره راجمع کړو. په هر حال د الله سبحانه وتعالى نه شکر ادا کوو. الله سبحانه وتعالى دې تمام مریضانو له شفای کامله عاجله ورکړي چې هغه د دې عبادت نه محروم دي او د دې عبادت وس او توان او طاقت نه لري، او کوم مسلمانان چې په غفلت کې پراته دي د عظیم عبادت نه، ځوانان او هر څوک چې هغه وي، الله سبحانه وتعالى دې هغې ته د نیکۍ هدایت وکړي او رب العالمین دې هغې په حال باندې رحم وکړي. زما عزتمندو، څنګه چې هره جمعه د یو موضوع په مناسبت باندې موږ وضاحت کوو، نو انشاء الله تعالی نن به د دې مسجد په حقله باندې د مسجد د اهمیت په خاطر یو څه وضاحت به وکړو انشاء الله تعالی، او په هغې کې بعضې احوال زموږ د دې مسجد چې انشاء الله تعالی هغه به هم تاسو سره شریک کړو. د بیت الله نه بعد د دې مسلمانانو دپاره بیا د عام مسجدونه دا د الله سبحانه وتعالی عبادت خانې دي او د الله سبحانه وتعالی کورونه دي. مسجد د الله سبحانه وتعالی کور دی، د الله سبحانه وتعالی عبادت خانه ده. که په دنیا کې ستا د یو کس سره محبت وي او هغه کس سره ستا تعلق وي، نو بیا به د هغه کس د کور سره او د هغه کس د ځای سره به ستا تعلق وي او محبت به دې وي، ځکه رفت آمد به دې ورسره وي. او که په دنیا کې ستا د یو کس سره محبت نه و، د یو کس سره د تعلق نه و، نو د هغه د کور سره به بیا ستا محبت نه وي، تعلق به دې نه وي، ځکه رفت آمد به دې ورسره نه وي. نو د رب العالمین سره د محبت لویه نشاني هغه څه شی هغه دا ده چې څوک د رب العالمین سره محبت لري، د الله سره محبت لري، نو د هغه د کور سره به محبت وي، د هغه د کور سره به تعلق وي. د مسجد سره تعلق ساتل دا د رب العالمین د محبت لویه نشاني ده. ته د مسجد سره محبت ساتي او د مسجد سره تعلق دی، نو ستا د رب العالمین سره محبت دی، د هغه سره د تعلق شته. مسجد سره د تعلق نشته، مسجد سره د محبت نشته دی، د رب العالمین سره د محبت نشته دی، د هغه سره د تعلق کمزوری دی. بیا دا مساجد دا د الله سبحانه وتعالی عبادت خانې دي. بعضې خلکو په دې باندې دا نمونه کېښودي وي چې دا د فلانی مذهب والا مسجد دی او دا د فلانی فرقې والا مسجد دی او دا د فلانی قوم والا مسجد دی. دا خبره صحیح نه ده، بلکې تمام مساجد الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي وان المساجد لله، تمام مسجدونه د چا دي؟ د الله دي. دا مسجدونه د الله سبحانه وتعالی دي او په دې کې دا مسلمانان د رب العالمین بندگی کوي او د الله سبحانه وتعالی عبادت کوي. نو دا د کومې فرقې، د کوم مذهب او د کوم قوم پورې ارتباط نه لري. بیا په دې مسجد کې څه بیانېږي، په مسجد کې کوم کار کېږي، هغه هم الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته هم په دې آیات کې فرمایي چې ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. په دې مسجد کې بیا توحید بیانېږي، دې کې د الله او د الله رسول خبرې بیانېږي، په دې کې قال الله او قال رسول پکې بیانېږي. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو فرمایي چې مسجدونو کې د الله وحدانیت او توحید بیانېږي. بیا دا مسجد دا عربي لفظ دی او د سجدې نه اخیستلی شوی دی. سجدې نه، مسجد، سجود، سجده، دا د سجدې نه اخیستلی شوی دی. کوم ځای کې چې مسلمانان الله سبحانه وتعالی ته سجده کوي، هغه ځای ته مسجد ویلی کېږي. نو دا سجده دومره یو لوی فضیلت لري چې هغه ځمکې لم فضیلت ورکړی شوی دی چې کوم ځای کې مسلمانان الله سبحانه وتعالی ته سجده کوي، هغه ځای ته مسجد ویلی کېږي.
کوم ځای کې چې مسلمانان مشترکه سجود کوي سجده کوي هغه ځای ته مسجد ویل کېږي نو سجدې له دومره فضیلت ورکړی شوی دی دا دلیل دی په دې خبره باندې سجده دا یو ډېر لوی عبادت دی یو عظیم عبادت دی اگر چې په دې مونځ کې رکوع هم شته قیام هم پکې شته لیکن د مسجد له د رکوع یا د قیام نوم نه دی ورکړی د مسجد نوم یې ورکړی د سجدې نه ورکړی شوی دی نو دا دلیل شو په دې خبره باندې چې سجده یو ډېر لوی او عظیم عبادت دی د الله په نسبت باندې چې انسان الله سبحانه وتعالی ته سجده کوي دا ډېر عظیم عبادت دی چې د الله ته په سجده باندې پروت دی د سجدې په وجه باندې انسان تقرب الهي دا ورته حاصلېږي او په اصطلاح کې مسجد هغه ځای ته ویل کېږي کوم ځای چې تمام مسلمانان عبادت کوي هغه ځای ته مسجد ویل کېږي دی په اصطلاحي معنی دا ده هغه ځای ته ویل کېږي کوم ځای کې چې مسلمانان اجتماعي عبادت کوي بیا د مساجدو اقسام دي اقسام مساجد په څلور قسمه باندې دي مسجدونه په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه غوره مسجد او د ټولو نه افضل مسجد هغه مسجد حرام دی مسجد حرام کوم چې د تمام دنیا د تمام مسلمانانو قبله ده کوم چې د دنیا تمام مسلمانان د هغې طرف ته ودرېږي او مونځ ادا کوي په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه غوره او افضل مسجد مسجد حرام دی چې هغې باره کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین الله سبحانه وتعالی فرمایي چې موږ د مسلمانانو دپاره موږ د خلکو دپاره د ټولو نه د عبادت ځای هغه ځای جوړ کړی دی کوم ځای کې چې مکه مکرمه واقع ده هغه ځای جوړ کړی دی چې هغه ده بیت الله بیت الحرام دا ځای دی بیا دویم قسم مسجد په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه غوره او افضل مسجد هغه کوم مسجد دی مسجد نبوي کوم ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه واقع ده مدینه منوره کې مسجد نبوي نو دا دویم قسم افضل او غوره مسجد دی په مخ د ځمکه باندې په دې دواړو مسجدونو کې مسجد حرام کې او مسجد نبوي کې مونځ ادا کول دا په څو چنده باندې د دې اجر او ثواب زیات دی دریم قسم مسجد په مخ د ځمکه باندې افضل او غوره مسجد هغه بیت المقدس دی مسجد اقصا کوم ځای کې چې د فلسطین کې چې کوم مسجد واقع دی بیت المقدس دا دریم قسم افضل او غوره مسجد دی په مخ د ځمکه باندې او څلورم قسم مسجدونه هغه به د عام مساجد دي عام مساجد چې دي در الله سبحانه وتعالی عبادت خانی دی او د الله سبحانه وتعالی کورونه دي به په دې عام مساجدو کې به یو څو قسم مسجدونه دي په دې عام مساجدو کې څلور قسمه خو ذکر شو اوس دا پنځم قسم مسجدونه دي کې به یو څو قسمه مسجدونه دي یو قسم هغه مسجد چې هغې ته مسجد قبا ویل کېږي مسجد قبا د هغه مسجد دی کوم چې مدینه منوره کې واقع دی دا حاجن صاحبان چې ته تللی دي عمرې له چې څوک تللی دي نو هلته 2 رکعته مونځ ادا کوي په مسجد قبا کې 2 رکعته مونځ ادا کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قبول شوي عمرې اجر او ثواب به الله سبحانه وتعالی درکوي یو عمره خو دې خپله ده ودې کړله لاړې دویمه عمره الله سبحانه وتعالی پر 2 رکعته نفل ادا کولو په مسجد قبا کې الله سبحانه وتعالی درکوي دا د قبول شوي عمرې اجر او ثواب دی چې څوک په مسجد قبا کې 2 رکعته مونځ ادا کړي یو مسجد قبا بیا په دې عام مسجدونو کې یو هغه مسجد دی چې په هغې کې د جمعې مونځ ادا کېږي هغې مسجد ته جامع مسجد ویل کېږي کوم مسجد کې چې د جمعې مونځ ادا کېږي هغې ته جامع مسجد وایي یو هغه مسجد دی چې په هغې کې فقط 5 وخته مونځ کېږي لیکن د جمعې مونځ پکې نه ادا کېږي او یو هغه مسجد دی چې هغې کې د جمعې مونځ ادا کېږي چې هغې ته جامع مسجد ویل کېږي نو دا جامع مسجد د جمعې مونځ افضل دی غوره دی د هغه مسجد نه کوم چې د جمعې مونځ نه ادا کېږي نو دا تمام قسم مساجد دا د الله سبحانه وتعالی عبادت خانی دي د الله سبحانه وتعالی کورونه دي او دا د رب العالمین د هدایت مراکز دي من اوله کې عرض وکړ چې د الله سره د محبت نو د الله کور سره به د محبت وي که الله سره د محبت نو
نو د رب العالمین د کور سره د مسجد سره محبت نه وي. دا د الله د محبت لوی نشانی ده چې سره الله د کور سره محبت دی او د هغې سره د تعلق دی. مسجد سره تعلق نشته، الله سره تعلق نشته، الله سره محبت نشته. نو دا تمام د هدایت مراکز دي. بیا په دې مسجد سره څه کېږي؟ مسجد هغه ځای دی چې د خالق او د مخلوق د دې خپل مابین کې تعلق جوړیږي. د مسجد په ذریعه باندې د بنده او د خالق د دې تعلق جوړیږي، ځکه چې بنده په دې مسجد کې د رکوع په ذریعه او د سجدې په ذریعه باندې خپل رب راضي کوي، خپل رب راضي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی امر وکړو چې یو مسجد تعمیر کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړ په لاره کې را روانو د لږ ساعت قیام دپاره، هجرت کې اصحاب کرام ورسره دي، د لږ ساعت قیام یې وکړ نو هلته یو مسجد تعمیر کړ. د لږ ساعت د قیام دپاره نه اول بندوبست د مسجد وکړو، اول ته مسجد تعمیر کړ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی او په مدینه منوره کې مسجد نبوي دا په خپلو لاسونو مبارکو باندې تعمیر کړ. نو بیا د دې مسجد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعمیر کړ نو په هغې کې بیا تمام مراسم د مسلمانانو دپاره شروع شو. هلته به نکام کېدله، هغه محکمه هم وه، هغه د هغې دپاره پارلمان هم و، د هغې دپاره بیا هغه تمام مراسم به هلته ترسره کېدل. بیا د دې مسجد یو څو فضیلتونه واوره. یو فضیلت یې دا واوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حدیث امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله راوړی دی. د الله پیغمبر فرمایي څوک چې مسجد ته راشي نو دا د الله سبحانه وتعالی مهمان وي، د الله سبحانه وتعالی مېلمه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان بیوتا فی الارض المساجد، په دې ځمکه باندې د الله کورونه هغه مساجد دي. لعبد تطهر فی بیته ثم اتى المسجد فهو زائر الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان په خپل کور کې او دس وکړي، یعنی په طهارت باندې د مسجد ته راشي نو دا د الله سبحانه وتعالی مهلمه دی او مهمان دی. نو اوس دا د الله مهمان دی، د الله مهلمه دی. استاد محترم بسیار معذرت سره دو طرف اگر بری تو تا که خورد اونجا میشه که مثال شما از اونجا چیز کنیم. نو دا د الله سبحانه وتعالی ملمه دی او د الله سبحانه وتعالی مهمان دی، فهو زائر الله. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وحق المزور ان یکرم زائره. اوس په دې میزبان باندې دا حق دی چې هغه د خپل ملمه د خپل مهمان دا مېلمستیا وکړي. نو اوس چې مسلمانان د الله کور ته راشي نو په دنیا کې چې تاسو وګورئ لږ داسې مخلصه کس یو هغه کره مېلمه ورشي، د مېلمه څومره قدر او عزت کوي، قسمونه ورکوي دا واخله دا واخله. او بیا زموږ د افغانانو خو بیا ډېر زیاته دغه وي دا مهمان نوازي ډېره زیاته وي. الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو نه په زرهاو قدر باندې هغه غیرتي ذات دی. او بیا د الله کور ته یو انسان راشي دا الله سبحانه وتعالی مېلمه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې میزبان باندې دا حق دی چې هغه د خپل مهمان مېلمستیا وکړي. نو الله سبحانه وتعالی سره دا حق دی چې هغه ستا مېلمستیا وکړي، ته د هغه مېلمه یې. نو چې ته راغلی ستا به څه فریاد دي، څه مشکلات به دي، څه حاجتونه به دي، که ته دې ته متوجه شو په صدق باندې الله نه وغواړې نو الله ستا د هغه مېلمستیا حق ادا کوي او رب العالمین تا سره همغه شان مرسته او کومک کوي. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حدیث امام بخاري رحمه الله راوړی دی، د الله پیغمبر فرمایي سبعة یظلهم الله في يوم القيامة لا ظل له لا ظل إلا ظل له. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به دا اور داسې شوي وي لکه دا ځمکه به داسې شوي وي لکه اور، لکه آتش. دا ځمکه به داسې ګرمه وي، لمر به ډېر راښکته شوي وي، خلک به ډېر په تکلیف کې وي. د الله پیغمبر فرمایي چې اووه قسمه انسانان دا به الله سبحانه وتعالی د عرش لاندې ودرئ، د عرش د سایې لاندې به الله سبحانه وتعالی دې له ځای ورکړي. د عرش دا سایه چې ده دا به د دې په سر باندې لکه د چت، څنګه چې انسان داسې یو چت یو ته روان وي ستا په سر باندې ګرځي، دغه شان به د دې په دې لکه د چت په شان به د په دې سر باندې دا سایه وي. هغه اووه قسمه کسان کوم دي؟ یو به د هغې نه ذکر کړو. ورجل قلبه معلق بالمساجد، هغه کس چې هغه زړه د مسجد سره معلق دی، د مسجد د خدمت دپاره د مسجد سره زړه معلق دی.
د مسجد د پاککاري دپاره د مسجد سره زړه معلق دی، د مسجد د خدمت دپاره د زړه معلق دی، مسجد کې عبادت کولو دپاره د مسجد سره زړه معلق دی. نو دا هغه خوشبخته انسان دی چې د قیامت پر ورځ بیا الله سبحانه وتعالی د عرض سایه لاندې ودروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد سره دومره محبت و، کله چې په سفر باندې لاړې او د سفر نه به راغې، سفر نه چې کله انسان راشي نو د هغه ډېر زیات کوشش دا وي چې زه خپل اهل ته زر زر ورشم، خپل اهل ته ورسېږم. ته چې لندن ته لاړ شي یا فرانسې ته جرمني ته څو وخت بعد راځي نو کوشش ته دا چې زر زر ځان خپل کور ته ورسوم، خپل اهل له ورشم، اولادونو له ورشم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله سفر نه راغې اول به مسجد ته لاړ، هلته به یو دوه رکعته مونځ ادا کړ، بیا به خپل اهل له ورلې. د مسجد سره محبت دومره زیات و. او په آخر وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات ته نږدې شو، وفات ته قریب شو، ضعیف شو، کمزوری شو، مریض مو، او په دغه وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه کسه صحابه کرام به راوغوښتل، د هغې په دې اوږه د هغې په دې شانه به یې لاس واچو او د خپې به یې ځان پسې راښکېدې او دی به مسجد ته لاړې. تر مرګه پورې د الله پیغمبر د مسجد سره محبت و، مسجد یې نه پرېوستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د هغه کسانو د ایمان شاهدي ورکوئ، فاشهدوا له بالایمان، کوم کس چې د مسجد سره تعلق ساتي، د مسجد سره د کوم کس تعلق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه د ایمان شاهدي ورکوي، دی بې ایمانه نشي کیدی وي. ځکه الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. مسجد هغه څوک آبادوي، مسجد د هغه چا په ذریعه باندې آباد دی چې هغه په الله او په آخرت باندې ایمان لري او د زکات پابند دی، د مونځ پابند دی. نو تاسو د داسې انسان د ایمان شاهدي ورکوي، دا بې ایمانه نشي کیدلی چې د هغه د مسجد سره تعلق دی. الله دې په هغه کسانو باندې رحم وکړي چې د مسجد سره تعلق نشته دی. چې د یو کس د الله سره تعلق نه وي نو د مسجد سره تعلق نشته دی، او د یو کس چې د الله سره تعلق و د ده به ضرور د مسجد سره تعلق وي انشاءالله. نو دا یو څو فضایل دی مسجد، لیکن نن مسلمانان هغه د مسجد نه ناخبره، د مسجد عباداتو نه ناخبره، په کورونو کې ناست وي، مسجدونه خالي پراته وي، څوک د مونځ نه ناخبره. دا ورته اهمیت والا کار نه ښکاري چې زه مسجد ته لاړ شم. یو نابینا صحابي دی عبدالله ابن مکتوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي فهل لي رخصه، زه خو نابینا یم، زما دپاره رخصت شته چې کور کې کښېنم او مسجد له رانشم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي هل تسمع نداء، اواز اذان اوري؟ و یا رسول الله اذان خو اورم. و چې اذان اوري ستا لپاره رخصت نشته، مسجد ته راځه. یو نابینا صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اذان اوري مسجد ته راځه. لیکن نن مسلمانان خاص کر ځوانان هغه د مسجد نه بالکل په غفلت کې پراته دي. والدین ورته دا نه وایي چې د جمعې ورځ ته ته لمونځ له ولې نه ځې، مونځ ولې نه کوې، د تمامو شیانو حساب کتاب ورسره کې، سند دې بره کړو، سند دې ښکته کړو، دا دې وکړل او هغه دې وکړل، او د مسجد باره کې ته پوښتنه نه کوې چې دا مسجد له ته ولې نه ځې. دا د هر والدینو مسؤلیت دی چې خپل اولاد ته ووایي چې زه ځم، دا جنت زما لپاره نه دی، دا قبر یوازې زما نه دی، دا جهنم زما لپاره نه دی. ته مسلمان یې، ته ما سره لاړ شه په دې مسجد کې راځه چې مونځ وکړو. دا اولادونه والدینو دا مسؤلیت دی. کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. فقط زما په تسبو او زما په مونځ او زما په حج او په عمره باندې زه نه خلاصېږم. الله سبحانه وتعالی فرمایي قوا انفسکم واهلیکم نارا، د خپل اهل د ځان سره جهنم نه وژغوره. هغې به څوک وي، هغې له به بل پیغمبر راځي، هغې ته به څوک دعوت ورکوي. دا په ستا په ذریعه باندې کېږي چې ته له دعوت ورکړي چې راځه بچې لاړ شو مسجد ته، مسجد وخت دی، د مونځ وخت دی، مونځ به وکړو. دا ډېر لوی مسؤلیت په ځان باندې وګڼئ. څوک چې په دې مسؤلیت کې غفلت کوي د الله په نسبت باندې سخت ګناهګار دی، او الله سبحانه وتعالی سره به د قیامت په ورځ به حساب ورسره کېږي په دې خبره باندې. دا زما خبره نه ده، دا د قرآن خبره ده او دا د الله د پیغمبر خبره ده. نو مسجدونه زما عزتمندو د هغه ځایونه دي چې د الله سبحانه وتعالی د عبادت خانې دي، او دا د دې لپاره جوړ شوي دي، د دې لپاره آباد شوي دي چې موږ په دې کې عبادت وکړو، د الله سبحانه وتعالی بندګي وکړو، خپل یې وکړو، خپل اولادونه، خپل دوستان او هغه هم راولو. بیا زما عزتمندو وخت کم دی، یو څو اهمې نقطې تاسو سره د خپل مسجد په باره کې هغه شریکوم. زموږ د دې مسجد بعضې احوال هغه تاسو سره شریکوم، یعنی یو قسم کارګزاري ورته تاسو ویوي چې انشاءالله تعالی زه تاسو سره هغه په دې په باره کې شریکوم چې زموږ دا مسجد تر اول نه تر اخره پورې دا په څه حالات کې روان دي، څه کېږي څه نه کېږي، په دې ټولو باندې تاسو باید خبر شئ. د ټولو نه اول تاسو ټولو نه د دې خبرې تشکري کوو او د دې خبرې مننه کوو او تاسو ته دعا کوو چې دا مسجد تاسو آباد کړی دی.
دا مسجد د کم بدرای په مصرف باندې یا د کم دولت په مصرف باندې یا د کم سفارت په مصرف باندې یا د کم خمینټي په مصرف باندې نه دی آباد شوی، بلکې دا هم تاسو غیور افغانانو نارینه و زنانو په خپل مصرف باندې او په خپل کومک سره دا مسجد آباد کړی دی. اوله کې دا مسجد چې څنګه تاسو بهتره معلومه ده دا د رینټ مسجد و، د کرا مسجد و. کله چې تاسو اتفاق وکړو او تاسو اتحاد وکړو او تاسو اخلاص وکړو، تاسو په مرسته او په کومک سره دا مسجد به باد واخیستلی شو، شخصي واخیستلی شو. چې کوم وخت نه دا مسجد الحمدلله آباد شوی دی او واخیستلی شوی دی، په دې کې کوم کارونه وشو الحمدلله زمونږ په زیات تعداد باندې زمونږ اولادونه نارینه زنانه هغوی د قرآن عظیم الشان ختمونه وکړل. زیات اولادونه الحمدلله د لیک او لوست سره اشنا شول. د کوم وخت نه چې دا مسجد آباد شوی دی د دې په برکت باندې الحمدلله تقریبا 10 کسه غیر مسلم کسان هغه په اسلام باندې مشرف شول، چې تقریبا 10 ورځې مخکې یو هلندی خور هغه په اسلام باندې په دې مسجد کې مشرف شوله. 10 ورځې تقریبا یو هفته کېږي. نو دا تقریبا دا تعداد 10 ته ورسېده. د دې مسجد په برکت باندې 10 کسان الحمدلله په اسلام باندې مشرف شول. د دې مسجد په برکت باندې الحمدلله 5 وخت لمونځ ادا کیږي. د دې مسجد په برکت باندې د هرې جمعې لمونځ ادا کیږي. د دې مسجد په برکت باندې د هر کال د رمضان مبارکه میاشت کې تراویح او د قرآن عظیم الشان ختم دا ترسره کیږي. د دې مسجد په برکت باندې د عیدینو منځونه د اخترونو منځونه هغه ادا کیږي. د دې مسجد په برکت باندې الحمدلله زموږ په دې مسجد کې د فاتحې مراسم، د جنازې مراسم، د نکاح مراسم، دا تمام مراسم په دې مسجد کې ترسره کیږي او د دې په اجر او په ثواب کې تاسو تمام شامل وئ. د دې اجر او ثواب تاسو ته رسیږي. ولې رسیږي؟ چې دا مسجد تاسو آباد کړی دی، په دې کې تاسو مرسته کړې ده، تاسو کومک پکې کړی دی. هر انسان د خپل اندازې مطابق دې مسجد کې کومک کړی دی او دلته چې څو پورې د الله نوم یادېږي ثواب او اجر تاسو ته رسیږي. دا د الله پیغمبر فرمایلی څوک مسجد آباد کړي او په هغې کې د الله نوم یادېږي هغه ته اجر او ثواب رسیږي. نو تاسو نو په دې خبره مننه او تشکر کوو. دویم زموږ د دې مسجد دا شورا مشران چې دي، یعنې دا په حقیقت کې د دې مسجد خدمتګاران دي، د دې مسجد خادمان دي. دا خادمان د دې نه مننه او تشکر کوو په دې خبره باندې چې دوی ډېر زیات هلې ځلې کوي، ډېر زیات کوششونه کوي د مسجد د بقا او د مسجد د استقامت دپاره. دوی همیشه کوششونه کوي او په دې فکر کوي چې دا مسجد څنګه آباد وساتلی شي. د دوی دپاره دغه د شورا د مشران د خپل وخت قرباني ورکوي، خپل قیمتي وخت د دې لپاره ورکوي، خپل کار پرېږدي، خپل اولادونه پرېږدي، حتی چې د پارکینګ پیسې هم هغه هم د خپل جب نه ورکوي او دلته راشي تر ناوخته پورې ناست وي چې په دې فکر کې وي چې دا مسجد کمبود پاتې نه شي او دا آباد پاتې شي. او دا د څه دپاره؟ خاص فی سبیل الله د الله د رضا دپاره، نه د چا تشکري غواړي، نه د چا مننه غواړي او نه د چا شابسۍ غواړي، فقط فی سبیل الله د الله دپاره. او په دې کې د دې هیڅ قسمه شخصي غرضونه هم نشته دی. زه چې د څو کلونو نه دې خلکو سره واقف یم او الحمدلله د هر یو د نږدې نه او د قریب نه پېژنم، زه چې د دې مقاصدو ته ګورم په دې خبره په دې منبر باندې دې خبرې شاهدي ورکوم چې زموږ د مسجد دغه شورا دوستان چې دي فقط د 2 شیانو دپاره دې کوشش کوي چې دا مسجد آباد پاتې شي او د دې دپاره د دې 2 مقصد دي. یو مقصد دا خبره چې الله سبحانه وتعالی دا مسجد زما لپاره صدقه جاریه وګرځوي او الله سبحانه وتعالی مالا په آخرت کې د دې اجر او ثواب راکړي. او بل دا مقصد دی چې دلته څومره افغانان مسلمانان دي ورونه دي هغه د دې مسجد په ذریعه باندې راجمع وي او په یو اتفاق او په یو اتحاد باندې وي. د دغه 2 مقصدونو دپاره د دې تمامې هلې ځلې په دې مسجد کې دي. نو موږ دې ته دعا کوو چې الله سبحانه وتعالی دې له خیر ورکړي، د دې د تکلیفونه چې دي وباسي فی سبیل الله وباسي، الله سبحانه وتعالی دې له خیر ورکړي. بل اوس به راشو د دې مسجد مصارفو. د دې مسجد مصارفو سابقه مصارف د دې چې هر میاشت ماهانه مصارف هغه 400 یورو وي، د ګاز، برق، اوبه، د دې بل 400 یورو. اوس هغه مصارف 250 یورو ته رسېدلي دي، یعنی په څو چنده باندې زیات شوي دي. هر میاشت ماهانه مصارف هغه 250 یورو ته رسېدلي دي. د دې مسجد چې کوم د کال ایجار دی دا هغه هم زیات شوی دی په څو چنده باندې. دا موږ تاسو ته بهتره معلومه دي ځکه موږ تاسو ټول دلته ژوند کوو، زندگی کوو چې هر شی ګران شوی دی، هر شی قیمته شوی دی.
او دا واضح دي دا شیان. بیا بل ته د مکتب ماشومانو موږ سره شاګردان چې موږ به په کال کې د هغې نه مسجد به د هغې نه 50 ایرو اخیستلې ده، هر شاګرد نه په کال کې 50 ایرو. بیا د شورا دوستانو دا فیصله وکړله چې دا 50 ایرو به هم د شاګرد نه ناخلو، چې دا شاګردان زموږ نور هم زیات شي. نو د شاګرد دپاره کتابونه او د شاګرد دپاره معلم دا به تمام مفت وي. شاګرد چې د مکتب ته راځي د هغه دپاره برق، د هغه دپاره ګاز، د هغه دپاره اوبه، دا تمام شیونه به د مسجد په ذمه باندې وي. دغه شان د امام مصارف او د امام معاش وغیره دا د مسجد په ذمه باندې دي. هر کال د رمضان مبارکه میاشت کې به د دې مسجد کې د افطاري انتظام کېده، مسلمانانو له به افطاري ورکول کېدله، لیکن دا کال مسجد وس نه لري چې هغه مسلمانانو له افطاري ورکړي. وجه دا ده چې د تیر کال هم په مسجد باندې 6,000 ایرو مصارفو دا اضافه راغله. نو د هغه مصارفو د وجې نه مسجد نشي کولی چې سکالي مسلمانانو ته افطاري ورکړي. بل د کومک کوونکو خلک کوم کسانو به چې مسجد سره کومک کو، سابق د هغې تعداد زیات و، اوس د هغې تعداد کم شوی دی، مصارف جګ ختلي دي، پاس ختلي دي، او انکم دا کم شوی دی. وجه څه ده؟ وجه چې دې دوستانو معلومه کړې ده، یوه وجه ده چې کرونا راغله او په کرونا کې د خلکو کارونه، کار روزګار دا له خراب شو د هغې د وجې نه. او دویم بعضې دوستان د دې ځای نه مسافر شولو، نور مملکتونو ته لاړل، نور ځایونو ته لاړل، او د بعضې دوستانو د ریکنینګ دا نمرې چې دا تبدیلي شوي دي، دا بدلې شوي دي، او داسې نور. مخکې به کومو دوستانو چې به د بانک د لارې کومک نه کو، نو هغې په لیست کې خپل نوم لیکلی و، هره میاشت به یې نقد کومک کو د مسجد سره. اوس متاسفانه چې هغه لیست خالي پروت دی. نو دا تمام مصارف چې په څو چنده باندې زیات شوي دي، او دې سره سره چې یو نوی مشکل راغلی دی، هغه نوی مشکل دا دی چې د کمنټې سره مشکل راغلی دی. کمنټه غواړي چې دا مصرف دا مسجد په ارزانه بیه موږ تاسو نه واخلي، چې په هغه پیسو باندې موږ تاسو نشو کولی چې بل مسجد واخلو. نو د هغې دپاره د وکیل ضرورت دی، د هغې دپاره د رهنما، د عطفي سور د دې ضرورت دی چې دا وکیل هم نیولی شوی دی، رهنما هم نیولی شوی دی، او د هغې دپاره 7,000 ایرو د مسجد د طرفه هغوی له ورکړی شوي دي، او 11,000 ایرو باید نورې هغې ته ورکړی شي د مسجد د طرفه. نو دا مصارفو د مسجد د طرفه ورکول، او دا مساجد چې هر وخت لوړ روان دي، جګ روان دي، د دې دپاره د حل لاره، د حل تلاش څه وکړو موږ او تاسو؟ خدای ناخسته دا مسجد هم د لاس نه لاړ نشي. نو دې دپاره دغه د شورا خدمتګاران، خادمان دی کېناستدل، مشوره یې وکړله، فکر یې وکړو چې داسې به څه د حل لارې چې موږ مسجد په خپلو خپو باندې ودرو. نو هغې دې نتیجې ته ورسېدل، او دا فیصله یې وکړله چې دلته زموږ او ستاسو څومره ورونه دي او څومره فامیلونه دي، هغې د خپل عاید په اندازه باندې هغه نارینه، زنانه او زموږ اولادونه، هر یو کس فی نفر هره میاشت مسجد ته کم از کم 10 یورو ورکړي، په میاشت کې 10 یورو ورکړي، او فورمه ډکه کړي، او هغه فورمه به هیئت مدیریه ته ورکړي چې هغه یې صف کړي ځان سره. خاص کر زموږ دا نوی نسل اولادونه چې الحمدلله تمام کار روزګار لري، تمام خپل عاید لري، که د میاشتې دغه هلکان او جنکۍ، نارینه اولاد او زنانه اولاد 10 یورو مسجد ته ورکړي، نو انشاء الله تعالی د مسجد اقتصاد به بیرته جوړ شي. په 10 یورو باندې د هغې به هېڅ هم ونه شي. او د دې ابتدا د شورا دوستانو د خپل ځان نه کړې ده، خپل اولادونه او خپل فامیلونه دې په دې کې شامل کړي دي په دې کومک کې. اول دا شروع دی د خپل ځان نه وکړله، نو بیا تاسو ته درخواست دی چې تاسو خپل اولادونه، خپل فامیلونه، خاص کر هغه اولادونه چې خپل عاید لري، خپل ریکنینګ لري، 10 یورو د مسجد سره د میاشتې کومک وکړي، نو دا مسجد عاید به بیرته جوړ شي، د مسجد به پرې ګزاره وشي. بل هغه دوستان چې هغه نشي کولی چې د بانک د لارې مسجد سره کومک وکړي، نو هغه دې مهرباني وکړي چې دلته یو لیست دی، په هغه لیست کې د خپل نوم ولیکي، او په هغې کې د هر میاشتې دپاره د نقد پیسو ورکولو کومک اندازه معلومه کړي. بیا شورا دوستانو یو بل ښه فکر دا وکړو، او دا فیصله یې وکړله د دې دپاره کمیسیونونه جوړ کړل، 2 کمیسیون. یو کمیسیون چې هغه یو څه مشران هغه به سخیپول ته ځي، او په سخیپول کې به هلته چې زموږ کوم ورونه دي هغه دوستانو سره به ملاقات کوي چې هغې دا فورمې ډکې کړي، او هره میاشت د مسجد سره کومک وکړي. نو کوم دوستان چې د ټکسیوانان ورونه دي، نو هغه دې په دې باب کې د هغه مشرانو سره هلته کومک وکړي. نو انشاءالله بل کمیسیون چې هغه دوستان، هغه افغانان چې هغه د مصروفیتو د وجې نه نشي کولی چې مسجد ته راشي،
او مسجد ته رسیدګي نشي کولی نو دغه دویم کمیسیون به د هغې سره تماس نیسي او د هغې سره به خبرې کوي چې دغه دوستانو سره د مسجد د اقتصادي مشکل دا ورسره شریک کړي چې تر څو هغه هم خپله حصه او خپله برخه واخلي. او بل یو د دوی په یو ښه مشوره هغه دا کړې ده چې دا خزانې راوړي دي. خزانه یعنی دا سپارپوت چې ورته وایي دا خزانې راوړي دي او انشاءالله تعالی هر دوست چې دکان لري تجارت لري هوټل لري هر ځای چې لري ځان سره یې وایي و دغه سپارپوت دغه خزانه د ځان سره ویسي او هلته یې کېږدي چې مسلمانان په هغې کې کومک وکړي د مسجد دپاره او کولی شي چې دا دوستان یې ځان سره د خپلو کورونو دپاره هم دا ویسي خپلو کورونو ته ویسي هر هغه سنټ چې تا سره اضافه کېږي په سودا کې په کور کې یو سنټ تا سره اضافه کېږي نو هغه په دغه خزانه کې د صدقې جاریې په نوم باندې واچوه که انشاءالله تعالی یو کال بعد موږ دا خزانې راجمع کړو نو د مسجد به پې یو څه کار روان شي. موږ او تاسو که لس یورو د مسجد سره کومک وکړو شاید دا زموږ او ستاسو دپاره کمې وي دومره نه وي لکه د مسجد دپاره دا لس یورو د میاشتې ډېر لوی څیز دی. زموږ ځوانان اولادونه که هغه هره میاشت نارینه اولاد او زنانه اولاد لس یورو د مسجد سره کومک وکړي نو د کال 120 یورو شولې په 120 یورو باندې نن سبا د مرګ یو ښه پتلون هم نه کېږي د مرګ یو ښه پتلون هم پې نه کېږي. نن سبا الحمدلله زموږ ځوانان قیمتي مرګونه اخلي نو که لس یورو دی د میاشتې د مسجد سره کومک وکړي د کال 120 یورو شولې د مسجد دپاره دا لوی څیز دی. او دا خبره زه د ځوانانو ته هم وایم ټولو ته هم دا یاد وساتئ چې دا مسجد آباد وي زما او ستا معرفت به وي شناخت به وي که دا مسجد نه و نو زموږ او ستاسو معرفت او شناخت نشته دی. الله د هغه وخت نه راولي چې دا مسجد الله موږ نه واخلي. موږ اولادونه اروپا ته راوستل لیکن که سبا موږ او تاسو نه یو نو دا اولادونه خو به دا ووایي چې زموږ او والدینو د موږ سره یو لوی احسان دا وکړه چې موږ ته یو آباد مسجد پرېښوده. زمونږ راتلونکی نسل که د یو بل سره د افغان او د مسلمان په نوم باندې شناخت کېږي هغه به د دې مسجد نه کېږي. زمونږ او ستاسو په دې ځایونو باندې راتلونکی نسل ناست وي او زمونږ او ستاسو که د یو بل سره تعارف دی تاسو ما پېژنئ زه تاسو پېژنم او د یو بل سره زمونږ معرفت دی هغه د مسجد په برکت باندې دی. نو ټول مسلمانان ورونه او خویندې خاص کر ځوانان هغه په دې باندې کوشش وکړو چې دې مسجد سره کومک وکړو او د مسجد دا راښکته شوی عمدن بیرته فعال شي. د مسجد سره مرسته کول کومک کول د هغه صدقې جاریه ده د هغه بیمه ده بیمه د انسان په کار راځي د هغه بیمه چې په درې ځایونو کې الله سبحانه وتعالی تا ته په کار راولي دا بیمه به تا ته آخرت کې په کار راځي ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي څوک چې صدقه وکړي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. الله سبحانه وتعالی فرمایي څوک چې د ما سره قرض وکړي زه به هغه له په څو چنده ورکړم نو دا د آخرت ګټه بیا د برزخ ګټه پکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څوک چې صدقه وکړي صدقه نو انسان چې کله وفات شي هغه د عملونو کتاب بند شي لیکن صدقه جاریه دې کړې د مسجد دې آباد کړی دی د دې اجر او ثواب انسان ته قبر ته هم رسیږي. که انسان وفات وي د دې اجر او ثواب هلته هم رسیږي. د دنیا فایده دا ده که دا لس یورو زموږ اولادونه د مسجد سره کومک وکړي د میاشتې هر کس چې وکړي هر مسلمان نارینه زنانه د مسجد سره لس یورو د میاشتې کومک وکړي الله سبحانه وتعالی په دې په ذریعه باندې به تا د غمونو نه ساتي د آفتونو نه به دې ساتي د مصیبتونو نه به دې ساتي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقه رد البلاء صدقه بلاګانې رد کوي. د دغه ځوان په ژوند کې به خیر او برکت وي الله به د بدو حالاتو نه ساتي الله به د بد نظر نه ساتي په هر امتحان او په هر ازمایش کې به دغه ځوان کامیاب وي. لس یورو صدقه چې د میاشتې د مسجد سره کوي او بله د دنیا یو لویه فایده داره چې یو آباد مسجد به مخې ته وي. که موږ باندې غم راشي خوشحالي راشي نو زړه خو په دې باندې مطمئنه وي چې الحمدلله مسجد خو شته دی دوستان خو شته دی. او بل که زموږ اولادونه لس یورو د مسجد سره کومک وکړي د میاشتې نو هغې سره به دا احساس وي چې زه د مسجد سره لس یورو کومک کومه ولې دې مسجد ته مونځ ته نه ځم په دې باندې به هغه تشویق کېږي چې زما د ریکیننګ نه هره میاشت لس یورو مسجد ته ځي ولې نه زه مسجد ته لاړ شم د جمعې ورځ د مونځ به پکې وکړم تراوله به لاړ شم او دغه شان نور عبادتونه دا په دې ذریعه باندې تشویق شي. نو الله تاسو ټول له جزای خیر درکړي. خبرې لږې اوږدې شولې نن بخښنه غواړم چې ناوخته شو هیڅ دوست دې په دې باندې ځکه نن دا خبره ډېر ضروري وي چې موږ تاسو سره د مسجد په هکله باندې دا معلومات شریک کړی وي نو په دې وجه باندې ناوخته شو او دوستان یې کوشش وکړي د مونځ نه بعد دلته که کوم دوستان غواړي چې هغې سره نغدې پیسې نه وي
مثال کومک وکړي. نو مسجد خپل یو اپارات لري، دغه اتومات اپارات چې د ماشین هغه هم لري، کولی شي چې د هغې په ذریعه باندې د مسجد سره کومک وکړي. دغلته خزانې دي، دا سپارپوت چې ورته وایي، دا د ځان سره ویسئ، دوکانونو له ورکوي، هوټلو له ورکوي، په خپلو کورونو کې کېږدئ. نو دا ټول کار خیر دی. انشاءالله ټول په دې کې کوشش وکړئ او خپل اولادونه، هغه اولادونه چې هغه الحمدلله خپل عاید دی، هغه ته دا په دې باندې تشویق کړئ چې فورمې ډکې کړئ د خیر سره، او بلې جمعې له ځان سره هغه فورمې راوړئ، هیئت مدیریت یې ورکړئ چې هغه اولاد ته دا ووایي چې لس یورو ته د خپل له طرف نه وکړه، د مسجد سره کومک کوه چې دا مسجد بیرته په خپل حالات باندې برابر شي. الله سبحانه وتعالی تاسو له جزای خیر درکړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. یو دعا به انشاءالله تعالی څو مریضان دي چې زه هغې ته ښه چې یو زموږ ستاسو یو ډېر ګران ورور او ډېر محترم ورور د حمید الله جان چې نقیب الله ورته وایي، د هغه کاکا خسر وفات شوی دی، احمد نبی